نو داسې خو نسم کوی چې زه کور نه ماشومان او سیاست راوباسم په جام کې کښېنم زه لیونی نه یم چې په دې غوړو ویښتانو په دې ځوانۍ او په دې کوټ باندې په بازار په سړک په سر باندې موټرو ته سپېلني دوږم دا خو سپېلني دي کېدای شي زه د دوی له لاسه لیونی هم شم او په ما باندې په ورځ کې والا 2000 مار تېرېږي یو نیم موټر والا ودرېږي سر نه پښو پورې مې وکسي ما ته وایي ترش خانډ وایه السلام علیکم ورحمت الله درنو لیدونکو هغه ځوان به تاسې ګوره چې سپینه لوګی کوي دا هغه ځوان سمه ده وړاندې چې عکسونه یې کته پورته په سوشل میډیا کې کېږي او نن ورځو د ده سره خبرې کوو او تر کوره یې تعقیبوو چې دا رښتیا مشکل ستونزې لري او که هسې لیونی شوی راځئ موږ سره راپورې وادي خندول السلام علیکم سړي مشه جوړې تکړه یې خیر دې ښه ده ژوند دې بخیر ده شکر ده الحمدلله څنګه زما نه راوتلی سپینه لوګی کوي ولې ولا خپلې مجبورۍ او غربت را باسلی یم چې دلته زه سپېلني دوږی کړم ولې نور کاروبار نشته ولا چې وکړو نو داسې خو نسم کوی چې زه کور نه ماشومان او سیاست راوباسم په جام کې کښېنم او چا ته سوال وکړم خو بس دغه کار د 100 روپۍ ګټم او کور ماشومانو ته پرې یو حلال دی د ګټم ماشومان هم لري ماشومان لرم 3 بچیان وایي ته خو لا ځوان یې واده به دې نه وي کړی نه والا واده مې کړی د 3 ماشومان لرم دومره بس ګټو چې ماشومانو ته پرې حلاله ډوډۍ څه مړۍ شی وي څه پوه شوې څه مونده وړاندې ستا عکسونه کته پورته کېږي په فیسبوک کې مونږ ګورو ولا آیا ته رښتیا مشکل لرې رښتیا غریبي ولا زه ډېر غریب یم پوه شې که نه منئ راځئ ما سره کور ته راړتې خلک دې ما تصویران جګوي ټولې دنیا ته څرګند کړم او ما یو شی چا نه ونه لیدل څه شی درې مونږ نه لیدل چا نه ولا نه چا را سره کومک وکړه نه چا را سره مرسته وکړه تصویران مې خالو باتې ټولې دنیا ته ښکاره کړم ټولو ته یې وښودم خو چا را سره یې ورکړي خلکو خو ډېر باندې زړه بد دی که نه تا مخکې یادونه وکړه چې مونږ سره کور ته لاړ شئ کولی شو ستاسو کور وګورو ستاسو حالات وګورو ته مونږ سره ځئ ولې نه ځم در سره راځئ د ما کور وګورئ په دواړو سترګو تاسو ته به خپله معلومه شي چې زه سره کمته یم زه له بستۍ دلته نه یم راوتی نه له خپل هغه راوتی یم زه له مجبورۍ او غربت دلته را رسولی تا خو ډېر ښایسته کوټه مچولی ماشاءالله ښایسته ویښتان لري ولا څنګه یې که پیشن او ښایسته ویښتان او صفا غار څه ما ته خوند راکوي خو بس مجبوري مې ده چې شی وکړم ماشاءالله 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 ځوان یې باید ویې کړي ځوان یې باید ویې کړي راځه مونږ سره انشاءالله تر کوره ځو وادي خندول خپل او پردي غربته خپل او پردي غربته زد پیغور کړم د مرد او نسړي غربته او نسړي غربته په دیوالونو د ټول کلی مکړه یاد نوښتا په دیوالونو د ټول کلی مکړه یاد نوښتا یو ادم ذات مې راځي کړ په مرګي لیدونکو دغه د هغه ورور کور ته راغلو کوم ورور چې تاسو په سوشل میډیا کې ډېر کتلی دلی دغه د بچیان دي دغه د کور ده ته چې دا لوګی کوي زه فکرم ته مجبوره یې او دغه بچیان تا نه ډوډۍ غواړي مجبوره یم چې دا وکړم زه دا بچیان وږي نسم پرېښودی نو څه وکړم زه مجبوره یم چې دا سپېلنی دوږم بازار کې یو 100 وګټم او دغو ته پرې مړۍ راوړم څو بچیان دي دا 3 بچیان مې دي 3 بچیان دي دغه دي زه اوس خلکو نه دا غواړم چې ما تصویران خو م جګ کړه ټولې دنیا ته مه ښودل اوس تاسې هم دغه دا د ما کور دا د ما زندګي زه له خپل هغه نه یم وتلی اوس راسئ ما سره مرسته تاسو وکئ دغه د ما حالت د دا مې کور ده اوس تاسې اوس ما سره مرسته وکړئ تاسې زما تصویران جګ کړه ټولې نړۍ ته م زه وښودم او تاسې به دروغ منله دغه د ما کور ده دا مې زندګي ده دا مې بچیان دي زه لیونی نه یم چې په دې غوړو ویښتانو په دې ځوانۍ او په دې کوټ باندې په بازار په سړک په سر باندې موټرو ته سپېلني دوږم 10 روپۍ ته اخلم زه دغو ماشومانو او خپل غربت غریبۍ بازار ته باسلی یم تاسې به هم ماشومان لرئ زه چې د دغو بچیانو چغې واورم دا خو سپېلني دي زه یو ټن تیږې هم جګولی سم باید زه دغو تعالی له رضي پیدا کړم د دوی بغارې زه وانه ورم ټولې دنیا زما غوړ ویښته زما واسکټ ولیدله تاسې به په دې نیوکه لرئ چې ولا دا به یو صحیح ځوان یو له مستۍ نه به دا دوږئ اوس تاسې راسئ نن زما کور او زما حالت زما دا بچیان وګورئ چې خپې له خپې باندې ولاړ دي
او زه چې شی وکړم مجبور یم کیدای شي دا خو سپېلني دي کیدای شي زه د دوی له لاسه لیونی هم شم. لیدونکو زما ورور بوټان داسې وګورئ ټول بوټان یې پرې دغه دي د ده بچیانو خپې وګورئ ځین چې ده به هېڅ بوټان نه وي خپه کړي او د بل بچي بوټان هم وګورئ بوټان خو نشته خو خپې دي دغه دي وګورئ دا د دوی ژوند دی دا د دوی حالات دي ورور مې چې په دغه ځوانۍ کې یو راوتلی ماشاءالله ښایسته ځواني خدای ورله ورکړي خو هر څه د مجبورۍ کېږي ورور نن مجبوره دی دغه کوچني اولادونه وږي سره نشي پرېښودلی چې دا وږي وي او نهاره وي که د ده په ځای زه هم وایي ما به هم چې نور څه نه وایي سپینالي خو څه کوي چې لا نور کارونه به مې کړي وای تاسو خو د دې ځوان تصویرونه بار بار نشر کړل او ماشاءالله ډېرو غټو سایټونو خلکو نشر کړل خو له تاسو نه هم زه نن یوه غوښتنه لرم چې نن هم همدغه ویډیو همدغه حالات له خلکو سره شریک کړه تر څو خلکو سره همکاري او مرسته وکړي که تاسو رښتیا هم چیرته په دې ځوان باندې زړه بد شوی وي که چېرته رښتیا هم همغسې مو زړه درد کړی وي نن راشه دغه ځوان سره کومک همکاري وکړئ او د ده دغه حالات چې زه ګورم د ده دغه ځواني چې ګورم او دغه بچیان چې ګورم واقعا ما هم خفه کوي ما هم دردوي شاید دا ټلیفون مې له لاسه نه لوېدلی درد او غم نه خو ځان مې کابو کړی چې موږ دواړو غږ راونیسي خو راځئ نن د غیرت وخت دی نن موږ تاسې باید غیرت وکړو تر څو دغه ځوان ته هم موږ ټول افغانان غیرت وښایو نن د دغه ځوان عکسونه خو ټولو نشر کړل خو دغه ویډیو هم نشر کوي تر څو سره عملي خلک همکاري او کومک وکړي او موږ هم انشاءالله خپل ځان نه سره کوو څنګه ده په دې باندې تا ګزاره کېږي او که نه دې کېږي ولا مجبور یم چې ګزاره پې وکړم زه هم غواړم ځواني لرم ښه هغه لرم چې د خلکو غونته په دفترو کې ناست وی د خلکو غونته ښه موټر را سره وی خو مجبور یم په دې باندې اصل یو 900 روپۍ ګټم او ماشومانو ته پې رزق راوړم پوه شوې او په ما باندې په ورځ کې ولا 2000 مار تېرېږي ته وایې څنګه ځکه چې زه د ورځې لاړ شم بازار ته دا ټیم راواخلم د یو مرګ بل چې په سړک باندې زه ولاړ یم ما ته یو نیم موټر والا ودرېږي سر نه پښو پورې مې وکسي ما ته وایي ته ریشخند وایې ته غریب نه یې اوس تاسې وګورئ دغه د ما کور دا د ما زندګي د خپله درته معلومه شوله چې زه ریشخند وایم او که په رښتیا هم داسې یم او هغه خلک چې ما ته دا سوچ کوي چې دی خو له ریشخنډه دا کار کوي او که دا ورځې په هغو باندې راغلی اول دی خدای پرې راول نه که پرې راغللې دوی ته به خپله معلومه شي چې دا څه رقم ته حال ده دغه بنګله چې تاسې ګورئ دغه بنګله ګورئ دا دغه ورور ده د ژوند زندګي دونه توره شپه ده پکې داخلېږي چې بیخي هېڅ پکې نه ښکاري بس فقط ژوند ده او زندګي ده روانه ده لیدونکو د ځوان خبرې واقعا دردونکي دي او خفه کوونکي دي خو نن موږ او تاسو ته پکار دی چې عملي ګام راواخلو عملي غیرت وکړو او د دغه شي نه دغه ځوان خلاص کړو دغه ځوان دپاره یو د کار زمینه مساعده کړو که منطقي فکر موږ او تاسې وکړو او د ده ښایسته ځوانۍ ته وګورو او د ده دغه سپینلیو د ډولو ته وګورو په کار خو دغه وه چې دا ټول د ځان خپله ځوانۍ ته یې دود کړي وای ولې چې دا ښایسته ځواني لري ښایسته بډي لري خو دا چې غربت مجبور کړی نورو ته دود کوي خو دا هر څه چې کېږي د الله د طرفه انسان باندې راځي د مجبورۍ نه کېږي د غربت نه کېږي زه هم تاسو باندې غږ کوم چې بل ځل راځم ورور نه مې دغه شیان واخلم او ایستې ترې وشړم او دوی دپاره یو ښایسته د کار زمینه مساعده کړم په دې هیله دا خپرونه پای ته رسوم تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم زه توکل په خدای انشاءالله به احساسه ورونه شته او له دغه شي نه د انشاءالله الله جل جلاله خلاصوي که خدای انشاءالله کول صحیح ده خدای فامان غونچې د ګلو دې کړې هر طرف اغزي غربتا طرف اغزي غربتا غونچې د ګلو دې کړې هر